ما ولې دغه حرمین ته سنن د راغلي ول مکې معظمې ته د کابل قاری صاحب محترم د دغه اوریدونکو غږ ته اوري اخذ کولی شي قاری صاحب نه دغه ملګری غږ خو سم نه راځي ماته مهرباني وکړه بیا دوباره وکړه ښکلی افغان مبین صاحب ها سوال مې دا شوی مبین صاحب چې دا کم د نن سه پاکستان او افغانستان د کم د مشترکه وفد د مولانا سراغلی ول د سعودي عربستان ته نو دوی سه د عدل تراغلی ول زه دا نه پوهیږم چې آلته د جهاد اعلان به باندې کیږي او دوی د حرمین ترازی آیا حرمین ته کافرانو څنګه پریدي کنه مسلمانانو پریدي کنه د سعودي حکومت ولې کابل اداره د پریدي الله کابل حکومت ته په حال ده تاسو ته اداره وایي او کافران خو نه دي کافر ها جهاد اعلان په کتابه ده کنه پسې چا پسې د کابل حکومت پسې جهاد بتانا کافر پسې کیږي یعنی دوی ولې حرمین درازي دلته نو راځي خو مسلمانان کافران خو نه دي کنه نو بیا جهاد په کوم حساب شو کوي نو خو جهاد خو تنه له کافر سره نه ده کنه صحیح ده البته زه به نه پوهیم ځان به اوس پوهی کې قاری صاحب مهرباني وکړه دا خلک که مسلمان کافر دي حرمینو کې څه کوي که مسلمانان دي جهاد له چا سره کوي مسلمان سره خو جهاد نه کیږي نو دغه انحصار غلط ده چې جهاد یوازې د کافر سره ده دوی ته موږ کافر نه وایو خو جهاد ورسره فرض ده اگر چې نور ائمه کافر بولي ائمه ثلاثه دا خلک کافر بولي نور امامانو دا کافر بلل دي احناف په کفر کې احتیاط کوي په تکفیر کې احتیاط کوي دې وجه نو دوی ته موږ کافر نه وایو خو واجب القتل دي مرګ واجب ده واجب القتل دي او کافر نه بولي قاری صاحب کوڅه یو سوال بل مهم لري بزو مهرباني ځان توهیل لپاره زه خپل سعودي عرب کې مزه زه په سعودي عرب کې مهرباني هر څه په سوال مې دا شو چې دا کوم اردو ملي چې جنگيږي او تاسو هغه مړ کوي مثال وي تاسو وایي آیا د جهاد سره اردو ملي په خلاف ده او نور د شاروالي د مثال بل محکمه د افغانستان کې بل اداره د اردو په خلاف جهاد نشته ده قاری صاحب شاروالي والام در باندې واز نه نه محترم شاروالي والا چې دی امریکا پیسې ده کنه بګي امریکا پیسې نه پیسې خو په پیسې څوک نه وژل کیږي محترمه په پیسو څوک نه وژل کیږي یوازې په پیسې چې کله ته د کافر نه پیسې اخلي او بیا دغه پیسې د مسلمان د وژلو لپاره استعمالوي په دې پیسو مسلمان وژنې نو بیا ستا مرګ واجب ده د کابل ادارې نظامی برخې څومره منصوبین چې دي د هغوی مرګ واجب ده هغوی وژل واجب دي هر څه ملکی پرسونل ده د هغوی وژل نه دي جایز خو د دوی لپاره د عمل جایز نه ده حرام ده خو د اداره کې د دوی لپاره کار کول حرام دي خو واجب القتل نه دي هغه تنخواه حرامه ده تنخواه حرامه ده د عمل په خپل ذات کې حرام ده ناروا ده ظلم سره تعاون ده د ظلم سره معاونت قاری صاحب محترم صحیح ده عزیز منم موږ د ماخستن باندې د بیا ورته تکرار سره وای مګنه ما خبره مطلب دا شی نه و چې مثال صحیح تنخواه به حرام وي نو بیا ولې اردو ملي وژن کیږي دا نور نه وژل کیږي د نور ادارې کسانه اردو ملي خو چې دا هغه خو په جنگ کې ده کنه وروره هغه خو مستقیما په جنگ کې دا د امریکایانو روزل دي هم د لپاره د چې خپل افغان په کور چاپو وهي خپل افغان وژني خپل افغان ونیسي خپل افغان بندي کی دا نورو ادارو ولا چې دي هغه خو نظامیان نه دي هغه خو نظامی خلق نه ده بالکل څه سوال لري مهرباني وکړه مننه زموږ ماجه ټیم ده الله جزاک الله خیر الله دې وکړي چې د تاسو تسلی شوي د سوال جواب ما اخیستی وي ډاکټر صاحب بل یو مهمه یادونه زه وکړم سبا ته موږ یو هاشټاګ ټاکلی ده وی وانټ اسلامیک سیستم موږ اسلامي نظام غواړو د دې هاشټاګ لاندې سبا ورځ نشرات کوو انشاءالله ټول هغه افغانان چې هغه اسلامي نظام په دې خاوره کې غواړي او د اسلامي نظام لپاره د 10 کاله قربانۍ ورکړي دي هغوی د سبا ورځ په دغه هاشټاګ کې برخه واخلي
د ټویټر له لارې د فیسبوک له لارې چې موږ اسلامي نظام غواړو په خپله خاوره کې، موږ د خپلو قربانیو ثمره غواړو، د موږ د قربانیو ثمره چې د هغه اسلامي نظام ده. شاهین صاحب ته کوم پیشنهاد کوم سوال نه لري وروره داسې غلی ناست دی لکه مراور څې؟ قاری صاحب سلام علیکم، د لایف لیدونکو اوریدونکو سلام علیکم، جنرال صاحب تاسو سلام. وعلیکم سلام. قاری صاحب د مو داسې پوښتنه ده ورحمت الله. قربان شم قاری صاحب. قاری صاحب داسې پوښتنه مې ده که چیرې مثلا د خیر سره د دې ورځ په ورځ د عسکر تسلیمیږي او هر یو ته مثلا دا ښه خبر ده، که چیرې مثلا کوم عسکر داسې ټانګ راولي هغو ته 10,000 ورکړي او څوک کلاشینکوف راولي هغو ته 15,000، یعنې دغه به د عسکر په قات کې هم داسې یو پیشکان شروع شي چې ته ودرې زه ټانګ وروړم او بل وایي تا زه داشکه وروړم، دغه به عسکران هم لږ خوشحاله شي، دغه به ډېر تشویقي کاري. بالکل قاری صاحب ټانګ او کلاشینکوف فرق فلنګ صاحب 10,000 15,000 خو کمې دي. دغه خلکو ته خو امارت ډېر زیاته توجه کوي، داسې یو عمل چې څوک وکوي، داسې میړانه چې څوک وکوي هم په تقدیریږي او نغدي مکافات ورکول کېږي، ډېره زیاته توجه کېږي. نو یو ټنګ خو خلکو قاری صاحب محترم قاری صاحب محترم زما د معلوماتو نه مخکې د قندوز په ولایت کې او بغلان کې داسې یو اعلان عسکرو ته شوی چې څوک هم امارت ته تسلیمیږي ثقیله وسایل د امارت ته ورکړي او هغه کوم د دوی د لاس ټوپک چې د حتی هغه که امپور وي ولو که ډېر امریکایي قیمتي ټوپک وي هغه دوی ته اجازه ده چې ځان سره کور ته ویسي او امارت دا هم ورته ویلي چې تاسو په کوم ولایت کې اوسېږئ دا ټوپک موږ هلته درته رسوو. بالکل. نو دغه ډېر ښه اقدام ده که دغه ټوپک د نورو په دې بیخي ډېر سو هغه کې ټوپک نیولي وه طالبانو بیخي حساب کې څو وارې غلط شوي بیا یې تله راوستې وای 14 ټنه سوله بیخي ماشاءالله ډېره راوړي نو دا یو د دوی ته هم پکې ورکوي. بالکل بالکل. دا نور هم ډېر نازول کېږي انشاءالله نازول یې پکار دي هم نازول کېږي. بالکل. او هغه خلک چې قاري صاحب دی هغه چغې به یې ویلې چې دا ملي ده اردو ده او ملي ده، اوس هماغه افغان تجاران د لږ مرسته ورسره وکړي د طالبانو په واسطه د 50,000 شپېته یو لک افغانۍ ورکړي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلې دا به د جلب او جذب لړۍ لا تیزه کړي. نو طالبانو سره خو هغوی خپل زه به یوه یادونه وکړم مبین صاحب، الحمدلله اوس دا لړۍ دومره تیزه روانه ده چې د دعوت ارشاد مسؤلین بیخي دومره سخت ستړي دي، په حساب کې غلطیږي بیخي دومره زیات رشک شته. الحمدلله دا طالبانو حقانیت ده، رښتینولي ده، صداقت ده. قاري صاحب که د تا یاد چې په طالبانو باندې ډېرې کلکې نیوکې کېدلې چې د عسکر نیسي او د مونږ قاتلان دي دا باید ووژل شي، یعنی د مشرانو هغه فیصله تېره ورځ همداسې یو فیصله بله شوې وه چې د اسلامي امارت ویان داسې خبره کړې وه، خلکو ډېر غبرګون ښودلی و. شاهین صاحب چې شو تا چې موضوع راوړې ویلې دا ښه کار نه ده. دغه 18,000 ترجمانانو ته د عفو اعلان خلکو ډېر توند غبرګون وښوده. بیا ما په لایف کې د وضاحت په خاطر دا وویلې چې زموږ مشران هېڅکله د خیانت په نیت باندې دا کار نه کوي، د حکمت په نیت یې کوي. هغه خلکو چې په طالبانو باندې کلکې نیوکې کولې اگر که یې طالبانو ملاتړ وي چې دا عسکر باید ووژل شي، نن یې ثمره ډېره خوږه نه ده. قاري صاحب د مشرانو ډېر ښه حکمت نه و، ډېره زیاته د اسلامي امارت د ترحم ډېرې کلکې نیوکې په طالبانو کېدلې. بالکل. د اسلامي امارت د ترحم غیږ دومره پراخه ده چې هغه امریکایي ترجمان ته هم عفو اعلانوي چې د سرو کافرو سره به د افغان کور ته اوښتو، هغه امریکایي ترجمان ته هم امارت عفو اعلانوي او ډاډ او اطمینان ورکوي چې هېڅ مشکل نشته، دا تنها عفو نه اطمینان هم ورکوي. نړیوالو ته وایي چې موږ دوی سره څه نه لرو، لکه یو قسم ضمانت ورکوي چې هېڅ مشکل ورسره نه لرو. بالکل. مبین صاحب ما ته خو صاف خوب راغی، الله دې رحم وکړي. بس الله دې سپارم قاري صاحب، الله پاک دې خدمات قبول کړه. اوس مجبوره چې بس اجازه درکړه. زه دا څه وخت سفر وم مبین صاحب، اوس انشاءالله نو بالکل یقیني ستړیا او ته خدمات ته دې مونږ سلام کو، درناوی کو، قدرمن شه. سلام علیکم. خیر صاحب. قاري صاحب داسې حوصله یې په لایف کې ویسته والله زړه مې ورته باد شو، کنې دا ما نن 3 ساعته نوره مې څاروه. شاهین صاحب
کنه د شاهین صاحب سجاد مایک مخلاص کړي. سجاد ارسلان السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جنرال موبین صاحب بندوي. وعلیکم السلام. موضوع څه باره کې ده؟ بخښنه غواړو. موضوع وای. موضوع خو د سوت چکلکه د کشمیر مسله ده. وای دا هغه خپل غلطه سو ده. دعوت ارشاد د واتس اپ نمبر د لاندې شمیره د 0039 که خپلوان وطنداران د تر زامن ورونه په عسکرو کې دا نمبر ورکړي، طالبانو غیږ ورته خلاص د پیسې ورکړي، ټوپک ورکړي، کب نازوي کور ته لیږي، په ضمانت باندې د سر او د مال تضمین ورکړي. مهرباني وکړئ که هر څوک مخبل وي په فارسي باندې دا نمبر وای 0093 70 61 580 هغه نور اخواته سو. مهرباني وکړئ 580 71. دا ښه خبر ده چې تاسو سره یو ځای کیږي. ښه خبر ده چې تاسو سره یو ځای شي. دینه نور ښه خبره بله شته نه. شرط دی چې یو ځای شي. بالکل. شاهین صاحب دا سکشویان چې دا روزانه توهین کوي، دوی هم د واتس اپ نمبر نه استفاده کولی شي. ما خو دغه زړه د چاوالې سکشویانو ته د نمبر ورکو، د دې سره هم باید جره بس وشي راشي او د امزیاتي تنها پاتې کېږي. اردو راځي د افغانانو سره یو ځای کېږي، د ولس سره یو ځای کېږي. نو سکشوی وروره ته تنها پاتې کېږي. بس سکشویم بس اردو به د افغان سره یو ځای شي، یو ځای بشي، ته به تنها پاتې اردو ته به ولې دو ځای نه. بالکل سجاد صاحب مهرباني وکړئ تاسو. ښه شاهین صاحب، نو ښه خبر ده چې تاسو سره یو ځای شي او ښه ډېره زیاته مننه ارسلان خان. مهرباني وکړه بس ښه خبره ده. نو دا شاهین صاحب بیخي نه آرام ده، ملایم لکه ملایي غوندې. ارسلان خان مهرباني وکړه د واتس اپ شمیره دې که نیولې نه وي درته ووایم د تسلیمي لاسونه جیکه. مهرباني. اول خو مبین صاحب سلامونه تاسو ته، د سټوډیو کوم مرګ ټول ته د الله تعالی سلامونه. وعلیکم السلام. ها مبین صاحب تاسو مې دا کوله وختي تاسو د عسكر تسلیميږي. ګوره دا خو هغه عسكر دي چې واړه ور کې برته سوي دي، تاسو ورسي یا په هغه باندې حمله کوي. یا اګه پاکه کسان چې اګه پاکه کسان زنانام ستو درګه په اردو کې خو زنانام ست پاغوي حمله وکړو. ها بیا به وایي زنانه وي حمله وکړه. شاهین صاحب اور بل خبر نه ګوره علماء کوم علماء په توا ور کړی دا سعودي کې پاکستان دی افغانستان غونډه یو تاسو جګړه ناروا وبلله او خپل پیغمبر ناراضي ودرګه لک صبر وکړه. د افغانستان په علماء کې څوک نو مې واخله د افغانستان په غلطه خدای نور ملکونو خو صحیح دي که هم غلط دي. نه ګوره دلته راټول شوي دي ټول ملکونو. د افغانستان په علماء کې څوک علما کې د افغانستان علما او غړ علما نه یو خو نوم واخله په علما کې څوک چا خبرې وکړلې کاسې نوم دی اورېدلی. غونډه کې فیصله څه شي شوې ده؟ دا اسلامي کانفرانس دا څه د صلیبیانو کانفرانس نه وګوره. په کانفرانس کې علماو درباري ملایانو فیصله دا وکړله چې د امریکا حمله په افغانستان وغندله. 20 کلن ناورین د امریکا اشغال په کلکو ټکو وغنده. بل امریکانو ته ویل چې د دوی به خونبها ورکوي، دیت به ورکوي، دا څومره ظلمونه مو چې کړي. درېمې امریکا ته ویل که راتلونکي کوم اسلامي هیواد حمله وکړله ټوله نړۍ اسلامي نړۍ به درته یو ځای کېږي، په امریکا به حمله کوي. څلورمې دا خبره وکړله علماو چې د افغانستان ګوډاګۍ اداره مزدوره لاسپوڅې اداره ده، دا د وژلو مستحق دی یا د تسلیم شي. دوی خو فیصله دغه کړې. مونږ خو داسې اورېدلي دي شاهین صاحب کتا بل څه اورېدلي خو مهرباني وکړئ د افغانستان د علماو د یو نوم واخله. ګوره دا تسلیم خو عسکرو قرباني ورکړې او خو داسې نس کېدلی چې دومره ټانګونه قربانۍ ته مزه د دغه علماو نوم راته واخله. د علماو نوم واخله خبرونو کې راغلي. زه درته وایم د افغانستان د علماو په نمایندګۍ درباري مولا، د امریکایانو جاسوس او ترجمان، د پیغلې زوی حلیمي،
چې طالبانو ته د کفر خطاب کوه. دی د علماو مشر یو سړی چې امریکانو ورسره جنسي تیری کړی وي، یو څوک چې له ترجمانۍ نه وزارت ته لاړ شي، یو څوک چې مخکې له دې چې مور یې واده وکړي لنګونې کړی او د درباري غوندې زوی زېږولی، هغه ته په علماو کې ماته حسابې د دوی خبرې دا یو چټندیات دي، دوی په شریعت لا برابر نه دي، تی په علماو کې راته رنګ دي د دوی ورک سي. شاهین صاحب هغه غلط دي، د نور ملکوم غلط دي، د نور ملکوم څخه غلط دي، ټول درباریان دي. سعودي د نرشي په سعودي له خاورې د امریکانو باسي، سعودي د نرشي اوس په سعودي کې په اذان باندې بندیز لګېدلی، د اذان بندیز دې لرې کړي. سعودي ته عجیبه سړی سعودي په اذانانو په ودرېږه په خوا کې راغلی، په اذان باندې بندیز لګولی، په اقامت بندیز لګولی، په خطبې بندیز لګولی. د کوم اسلامي هیواد خبرې ته کوې؟ وا دې ورېده په زول لګیا یې. اوس د امریکا روانه ده، تاسو مخکې چغې وایي چې امریکا ووتې موږ جنګ بندوو. روانه ده امریکا؟ چېرته روانه ده؟ روانه ده دسمبر کې وځي که نه؟ چا وویستله؟ ولې وځي؟ افغانانو ویستله. چا ویستله؟ افغانان د غجي وو. ښه د هغه جي و دغه تاسو خو یې د امریکانو سره جنګ پنجابیان کوي. ګوره پنجابیان کې هر یو خبره راو خو رښتیا خبره کوي. لږ صبر وکړه، رښتیا خبره کوي. امریکا چا له افغانستان وویسته؟ خپل افغانانو رهبري د چا په لاس کې وه؟ افغانانو رهبري خپل لاس کې وه، چا په لاس کې وه؟ خو نه چې بل هېواد کې ناست دي، هغه کوم رهبر خو یې درلوده د امریکانو سره چې جګړه کوله، د یو چا په رهبري خو یې کوله. رهبر یې څوک و چې دا د امریکا ملا یې ورماته کړله؟ ګوره رهبر مې ګوره نه دي اتیسار لیونیه. ګوره چا ټوپک راخیستی و؟ امریکا ملا عمر ماته کړه، امریکا اختر محمد منصور ماته کړه، امریکا شیخ هیبت الله ماته کړه، امریکا جلال الدین حقانی ماته کړه، امریکا زرګونو هغه خلکو ماته کړله چې خپل سرونه یې وشیندل. امریکا خپله ماته شوله، خپله ماته شوه. دا څه دی د کیلو ونه وه چې شمال سره ماته شوله. لیونیه دا څه عجیب. ما ته یوه خبره وکړه، تاسو امریکایان تاسو مه وژلي افغانستان کې، دلته حساب ولګوه ما ته. 2,440,855 امریکایان مو وژلي دي. دا خو عسکر څومره وژلي؟ ودرېږه په دې کې 90,000 ارموني وو، 10,000 چې وو مور او پلار یې بیخي معلوم نه و، د هغه د 90,000 مور معلوم و پلار یې نه و معلوم، نور ټول پلار او مور یې معلوم و. او د افغانستان د غلامو عسکرو د هغوی تعداد له لکونو نه مور اوړي. ګوره مبینه موږ دا یو کنه تاسو راسي موږ سره یو ځای سي، موږ نه یو ځای کیږو، تاسو راسي. دا توهین کوي جنرال صاحب، دا توهین کوي مبینه. توهین کوم تاسو وګوره، تاسو راسي موږ سره یو سي، موږ خپل ځکه نه سي، تاسو دغه جره راوځي د موږ سره یو ځای سي. یا ازي اسلامي په تاریخ فیصله کوي. تر اوسه پورې ما کوم طالب نه لیدلی چې ټوپک یې کوي زر میله صلاح تسلیم کړي چې زه تسلیمیږم. برعکس د کابل د ګوډاګۍ ادارې خلک روان دي، درګر د له خیره سره راځي. نو تا تم دا دعوت درکو، د واتساپ نمبر د دعوت ارشاد سره تماس ونیسه، ان شاء الله العزیز کار به دې وشي. صحیح ده؟ بس چې نه بازتي به دې زه لرې کړم، لاړ شه خپله لایف وکړه، بس هر څه پکې وایو. مننه. شاهین صاحب راواخله لکړه. ما کوم مبین سره د بعض ورونو څه وایم، ورونو تسلیم ما تسلیمي کې الله ته تسلیم شي، ولر سره یو ځای شي کینی دوستم ژوندای دی ولا د